بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات ګرانو ګرانو مینوالو، ستاسو ورور صابون ننګرهاري مو په خدمت کې حاضر یم. امید ده چې روغ او جوړ یاستئ. یو ډېر اړین او ضروري پیغام لرم، هغه دا چې د خپلو مینوالو ترمنځ د ژبې سمت او کم ټبر نسل تور او سپین او تېر نه کوم او نه به یې وکړم، او بل دا چې موږ ځوانان باید یو لیدلوري او یو تګلاره ولرو چې د دې ټپان هېواد د ټپ لپاره درمل وګرځو او د سولې او د پخلاینې لپاره خپل خدای راکړي صلاحیتونه وکاروو. د یو سیاسي اړخ څخه ملاتړ ونه کړو، باید یو معیار لرو، هغه معیار موږ ته قرآن عظیم الشان روښانه کړی دی، او د یو بل ترمنځ موږ ګوندبازي او ګوندپرستي ونه کړو. نو له همدې کبله له تاسې ټولو قدرمنو مینوال دا درخواست دی چې ما ته دا میسج او پیغامونه مه رالیږئ چې ته د دې لورې یا د دې اړخ څخه طرفداري دوی وکړه یا دوی ملاتړ وکړه. دویمه خبره دا چې زه به انشاءالله په خپل وار په نوبت باندې به انشاءالله ستاسې ټولو د معنا او د مینې نه ډک پیغامونو ته به ځواب به درکوم. دا چې نو څه پرنې درکړې هغې صرف او صرف وجه دا وه چې زه په خپلو سبقونو کې بوخت وم او همدارنګې نور مصروفیات مې وو. د ستاسې ټولو نه دا درخواست دی چې ما ته لنډ او د معنا نه ډک پیغامونه راولېږئ، او دا سوچ مه کوئ چې زه غرور کوم. غرور خو د شیطان او د ابلیس کار دی. خو یو ادنا انسان یم او ادنا انسان سره غرور خوند نه کوي. دا چې نن چېرته یم دا صرف او صرف د خدای پاک برکت دی، لورونه ده، د مور او پلار دعاګانې دي، او د خصوصي استاذ زیار او کوشش دی، او د ستاسو مینوالو دعاګانې دي. د دې هر څه نه بغیر زه هېڅ هم نه یم. ډېر ذاته مننه، ستاسو ورور صابون ننګرهاری.